نو پیغمبر علیہ السلام حدیث مبارک سے خیرکم من تعلم القرآن وعلمه پتاسو کی بہترین انسان آگا دے چی علم کی دا علم اخی اس دا عالمی پا دی امت کی ولی ذکر کر دا دو پا دی وجود دا انسانیت نعمت کاری چی یو سڑی عالم ہوئی یو سڑی مانی دا علم جامع پرتوی نو دن علاقو کلی پا امن وی غلا دکی نہیں ڈاکہ دکی نہیں بدفعلی دکی نہیں شراب خوری دکی نہیں یو آغا عمل چی آغا دا معاشری دا فار نقصانی وی دا عالم پا زندگی کی نستا دغه عملی جون دی او دغه عملی نعمت تے چستا تبا امن در کئی اس دغه امن بیا بتا تا پا مختلفو ڈگروں کی ملاوی گی کہ تا دا قاضی پا عدالت کی ولانے نو دا بادشاہ وقت سر کدی مقدم راغا او کله د قرآن نظام پروتی نو تا باندې به کلم دا یره نه چې د حاکم په مقابله کې به ما ظلم به وشي او مثال حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یهودی دی چې یو یهودی زغره ده علی رضی الله تعالی عنہ دعوه کوي قاضي شریح ته ودرېږي علی رضی الله تعالی عنہ جلیل القدر صحابي هم دی دا پیغمبر علیہ السلام زوم هم دے دا پیغمبر علیہ السلام نسل هم دے دا پیغمبر علیہ السلام جرنیل هم دے دا دغه وقت امیر المومنین هم دے یو یہودی دا عقیدے مخالف دے دا دین مخالف دے عام یو کافر دے خزان تے دا نظام پا حوالا پا یو بنیاد باندې ودرولی دی او یهودی سره دا یره نشته چې زما د امیرالمؤمنین سره فیصله ده هغه عدالت دته امن ورکوي دله اطمینان ورکوي د سره په دغه عدالت کې یره نشته دا د نعمت نه تعبیر دی چې نعمت دې ستا لپاره نظام دا قرآن نعمت تے اجتماعی زندگی دا قرآن نعمت تے او اللہ وی وردیت لکم الاسلام دینا دا دین پا اعتبار دا جند تیرولو پا اعتبار ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو فی الآخرة من الخاسرین دن پہ اعتبار دا نظام دن پہ اعتبار دا معاشرت دن پہ اعتبار دا اخلاقیاتو دن پہ اعتبار دا معاملاتو ستا معاملات اخلاقیات او معاشرت دا بدا خدای دا حکم تابعی دا به د پیغمبر علیہ السلام د زندگی تابع وي ستا به اخلاقیات دی چې د شپې په توره شپه کې تا ته د دشمن د کور یو پیغله په لاس درغلله اسلام وایي هغه پیغله د دشمن لور د حیا په لوپټه کې د خپلې لور سره یو ځای کېنوه دا د اسلام اخلاقیات دا معاشرت تے کستا پلار کافر دے بی دین دے شراب خانہ کی پروت تے او آواز در کئی چھ بچے خدمت تا میرا شو کور تا میوسا آغا دا شراب خانے
او د بتخانې د به پلار راپوږه کړې او خپل کور ته به یې راوړې دا د اسلام معاشرت دی تا ته محتاج ودرېد د هغه 10 روپۍ او 10 روپۍ پرتې پکار دي اسلام وایي سود نه قرض حسنه دله ورکه داسې کوې چې الله وایي مال راکوې ظلم مه کوه دا ستا معاملات دي دا سړی تا ته ولاړ دی د ده حاجات په دې وخت سره پوره کړه معاشرت اخلاقیات معاملات الله وی دا د دین په بنیاد اوچت کا تعالی ما د هغې باقاعده د پیغمبر زندگی درکړې وه بیا دا قرآن بله یو خبره کوي اخیره یې خبره کوم قو انفسکم و اهلیکم نارا ځان او اهل و عیال د اور نه اوس بچ وساتئ چې ته حاکم په دې وټاکلی شوې چې د رب حق پیژنې د مخلوق حق پیژنې اوس په ملک کې به نظام د اسلام چلے ظلم به نه کوې قوم به ګناه ته نه ورکوې قوم به امن ته ورکوې اوس داسې نه ده زمونږ عدالتونه څه وایي جومات روان کوي پارک پې جوړ کوي او چې څه وایي وایي موږ د مدینې ریاست غواړو ستا په دې خوله دې نالت شي چې ستا د دې بېدینه خوله نه دا د مدینې پاک نوم ولې راوباسي کردار دی گفتار دی د یهودو دی سوچ دی د یهودو دی شکل دی د یهودو دی نن هم ستا بچې د یهودي په غېږ کې لویږي لګیان د عمران بچي چېرته لویږي یهودو سره نه لوی ستا بچی د یهودي په غېږ کې دی ستا سوچ یهودي دی ستا فکر یهودي دی ستا ماضی یهودیت دی ستا ماضی کې مسلمانی نشتا ستا حال قادیانیت دی ستا مستقبل ملک از سیکولر او بېدینه ګرځول ماضی دیم داغدار ده حال دیم خراب ده د مستقبل سوچ دیم بیکار ده دا حاکمان مونږ له دین نه راکوي دی مونږ له دین اخلي دا اوس فیصله ده زه د اټلي د عدالت نه ګیله کوم زه د هندوستان د عدالت نه ګیله کوم چې تا د بابری مسجد جماعت خلاف فیصله ولې اورولې ده او پاکستان کې جلوس وباسم نن د پاکستان چیف جسټس کاکا او فیصله کوي وي جماعت روان کوي ښځو له پکې پارک جوړ کړي زه بیروني دنیا ته څه احتجاج کوم د علماو ته دعا کوئ نن ټوله دنیا ته دا علما مخامخ ولاړ دي نه به رانه انشاءالله جماعت ورانوي نه به رانه مدرسه ورانوي نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر علماء دیوبند نن دا قادیانیت مردباد د دې په شا که نن یورپ ولاړ دی د دې په شا که نن پوج ولاړ دی د دې په شا که نن عدالت ولاړ دی د دې په شا که نن د ملک ادارې ولاړې دي نن که د دې په ملک د دې په شا د ملک هغه خفیه ادارې ولاړې دي او که زر ابلاغ ولاړ دي خو د علماو په شا د الله قوت ولاړ دی زمونږ په شا د الله قوت دی او د الله قوت د فرعون قوت زره زره کړی ستا قوت هیڅ شیز نه ده هیڅ شیز نه ده
دا مدارس او دا غریبانان او دا طلبا او دا شیخان دا د خدای د دین سپیان دي د یورپ په ګوله خلاص شي د پیغمبر خدا د سپیانو سینې کلم نه ختمي دا به موجودي پرتی الله وایي چې تاسو خپل اهل و عیال عام د بی دینانه بچ کئ نن زما بچی ماشوم هغه ادارو کې تعلیم کوي چې په هغه یورپ سوچ لري چې دا بچی لوی شي نه به د پاکستان خیر خوي نه به د قوم خیر خوي نه به د دین خیر خوي هغوی نن زموږ په تعلیمي ادارو کې خپل زما بچی ځان له لویوي نن د علماو سره په مدارسو کې بچي پس ټایم کې په سیکنډ ټایم کې داخل ولرئ چې د یورپ دغه سوچ ناکام وګرځي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین